روغتیا شتمني. ژوند په روغتیا ښکلی دی. روغتیا بدني او روحي ښکلا تضمینوي. روغتیا لوی نعمت دی. څنګه کولی شو ځان، کورنۍ او ټولنه له روغتیا برخمنه کړو؟ دا روغتیا شتمني خپرونه کې درته روغتیایي متخصصین او ډاکټران لارښوونې کوي او دې برخه کې مو له نویو کیسو خبروي. یاده خپرونه هره شنبه سهار په 8:30 بجو او تکرار یې دوشنبه پر همدې وخت له حریت راډیو څخه مه هېروئ. د حریت راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د یو ځل بیا ستاسو د خپلې خوښې خپرونه روغتیا شتمني خپرونه کې ستاسو په چوپړ کې نو هیله لرم تر څو روغ او جوړ اوسئ او خپلې خپرونه ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مې هم دوه داسې ناروغۍ راوړي چې په مجموع کې د تنفسي سیستم په برخه کې ډېرې مهمه ناروغۍ دي. ستاسو په یاد وي په دوو مخکنیو خپرونه کې ما ستاسو په چوپړ کې د استما یا نفس تنګي COPD دغه ناروغي مې وړاندې کړه. دا خبره مې هم ذکر کړه چې دغه ناروغي په مجموع کې شتون لري، مګر د ژمي په موسم کې اکثره دوی تشدید کیږي، د مریض وضعیت خرابېږي د هوا او داسې نورو فاکتورونو له وجې. په نننۍ خپرونه کې غواړم پر داسې دوه ناروغیو خبرې وکم چې په مجموع کې که دا ناروغي په صحیح توګه ورسره برخورد ونه شي، که دا ناروغي په اصطلاح جدي ونه ګڼل شي، نو کېدلی شي انسان ووژني او د انسان حیات په خطر کې واچوي. نو راځئ چې خپل پام واړوو د خپرونې جزئیاتو ته چې دا دوه ناروغي څه دي. په لومړي سر کې کومه ناروغي چې غواړم تشریح کړم هغه ته د طبابت له نظره ویل کېږي پلمونري ترومبو امبولیزم یا په ساده الفاظو ورته ویل کېږي PTE. دا خبره به بیا هم وکم چې د دوه ناروغیو لپاره موږ کوم دري او یا هم د پښتو کوم لغت نه لرو. په مجموع کې دا په همدغه انګلیسي نومونو یادېږي او زه هم تاسو دې ته هڅوم چې د دوه ناروغیو د انګلیسي نومونه تاسو ځان سره زده کړئ. حد اقل که هغه نوم هم نه زده کېږي، دغه ذهنیت او مفهوم او معنا څه معنا ورکوي دا باید موږ تاسو پرې پوه شو. نو پلمونري ترومبو امبولیزم یعنې څه؟ په مجموع کې پلمونري دا معنا چې زموږ د سږو ته ارتباط لري، یعنې د سږو ناروغي. ترومبو امبولیزم څه معنا؟ زموږ او ستاسو په وینه کې داسې مواد شته کله چې وینه په اصطلاح یو حالت پیدا کېږي چې انسان ته د وینې بهیدنه پیدا کېږي یا وینه له رګونو څخه راوځي، نو وینه خپل ځان څه کوي؟ غوټه کوي، ځان نه علاقه جوړوي. نو د وینې علاقې ته ویل کېږي ترومبس. او که هر کله یو جامده کتله که دا هڅه که دا په وینه کې حرکت وکړي، ځکه زموږ او ستاسو وینه خو د اوبو محیط ده، که داسې یو غیر منحل په زموږ او ستاسو په وینه کې یو جامده کتله په وینه کې حرکت وکړي چې دا غیر نورمال ده، دته ویل کېږي امبولیزم. اوس به راشو د خپل اصطلاح به له سره ولولو. پلمونري ترومبو امبولیزم څه معنا؟ یعنې هغه د وینې غوټه چې راځي وینه کې حرکت کوي بیا راځي د سږو په رګونو کې خپل ځان بندوي. نو دغه ناروغي ته ویل کېږي پلمونري ترومبو امبولیزم یا PTE چې متاسفانه اکثره زموږ هیوادوال د همدغه ناروغۍ له وجې په ICU کې، ګورئ په عادي وارډ کې نه، ICU کې مریض بسترېږي او شفاخانې ته ځي. نو په مجموع کې پلمونري ترومبو امبولیزم هغه ناروغي ده چې د وینې د محتویاتو له سببه وینه خپل ځان علاقه کوي او دا علاقه راځي په رګونو کې حرکت کوي چې دته ویل کېږي امبولس یا امبولیزم. دا راځي د سږو، ځکه چې سږو په مجموع کې د رګونو یو غاټه شبکه، ځکه چې دلته د اکسیجن او د هوا تبادلات ترسره کېږي. یعنې له یوې خوا په سږو کې د وینې رګونه جریان لري او له بلې خوا که په ساده الفاظ ووایم د هوا پایپونه شته چې د هوا پایپونو او د وینې د رګونو ترمنځ نږدې ارتباط ده، تر څو د هوا چې راغلی خپل اکسیجن واړوي رګونو ته او له رګونو څخه کاربن دای اکساید واخلي چې دغه تر څو د انساج او اکسیجنیشن یا د اکسیجن رسیدل په اساسي توګه ترسره شي. نو که هر کله دغه کار ترسره نشو، ناروغ ته په وینه کې بندش د سږو کې د وینې په جریان کې بندش پیدا شو، نو دغه ناروغي ته ویل کېږي ترومبو امبولیزم یا PTA چې دا ډیر زر
په د سږو د وینې په جریان او بالاخره د سږو پر وظیفي او کارکر چې هغه د اکسیجن رسونه ده، د اکسیجن او د کاربن ډای اکساید تبادله د یو بل سره، نو پر دې اثر غورځوي او بالاخره د انسان ژوند له مخاطرې سره غورځولی شي. اوس به راشو پر دې په مجموع خبرې وکړو چې کوم حالاتو کې داسې یو ناروغي منځته راځي. نو د دې ناروغي په کازز یا په اسبابو به خبرې وکړو. لومړنی کوم کاز یا کوم سبب چې طبي کتابونه یادوي هغه ته ویل کېږي DVT. DVT څه معنی؟ ډیپ وینس ترومبوزس. څه معنی؟ یعنی بیا همغه خبره، وینه خپل ځان علاقه کوي خو په عمیقه یا په ډیرو ښکتو رګونو کې. یو زموږ تاسو خو دغه رګونه دي چې د بدن په سطح چې دا ښکاري، یو رګونه دي چې هغه د غوښې لاندې دي، عمیقه دي. نو په دغه رګونو کې چې اکثره زموږ تاسو په ورنو کې، زموږ تاسو په خپو کې، دغه ځایو کې ځینې کسان شته چې هغوی د یو حالت سره چې دا به ان شاء الله نور هم تشریح کوم په رسپکټورونه کې چې کوم د حالت ولا منځته راځي. په مجموع کې د ځینو کسانو په غټو رګونو کې وینه خپل ځان غوټه کوي او دغه غوټه لږ ځینې منشأ اخلي، راځي په سږو کې او دلته بندش منځته راوړي. نو دغه د وینې علاقه په غټو رګونو ته ویل کېږي DVT. نو DVT یو سبب ده د ترومبو امبولس. دویم عبارت د فټ امبولیزم. څه معنی؟ یعنی غوړ او شحم زموږ تاسو په وینه کې حرکت کوي. په مجموع کې دا جالب وره چې تاسو پوه شئ چې کوم شحم چې موږ خورو هغه، یعنی که تاسو د اوبو او غوړ یو بل سره ګډ کړئ، تاسو معلومیږي چې غوړ په ځان نه په غټو د قطرو په څیر یو بل نه جلا کېږي، نو اوبو سره یو ځای کېږي هم نه. نو زموږ تاسو په وینه کې مجموع کې داسې غوړ نه انتقالېږي، هلته موږ د خاص د انتقال سیستم لرو. نو که هر کله مستقیم غوړ د وینې جریان ته ورغی، هلته داسې کېږي لکه د اوبو او د غوړ کوم تفاوت چې منځته راځي. ولې؟ ځکه چې دا محیطونه یو بل سره منحل نه دي او یو بل کې حلیږي نه. نو بناً که دغه غوړ هم اخوا دېخوا وینه کې حرکت وکړي، راشي او چېرې یو جریان بند کړي، نو دې ته ویل کېږي فټ امبولیزم. چې دا اکثره کوم کسان چې هغو کې غټ هډوکي د بدن، لکه مثلا د خپو هډوکي، د لاس هډوکي، که دغه هډوکي ماتېږي، نو دغه کسانو کې به دغه فټ امبولیزم واقعیت ډېرېږي چې کولی شي د مریض خپه ماتوي، خو مریض ته به یو هفته 2 هفتې وروسته د سږو آراز والایم پیدا شي چې هغه به انشاءالله ولولو چې کوم آراز والایم مریض ته پیدا کېږي او مریض به وایي چې ولا زه ساه مې نشم اخیستلی، ساه مې بندېږي او داسې نور. بل او اساسي او مهم کوم کاز چې یادېږي هغه عبارت د ایر امبولیزم. څه معنی؟ یعنی هوا که زموږ ستاسو رګونو ته راننوځي، ځکه هوا هم د پوقاڼو په شکل د وینې په مایعاتو کې حلیږي نه او ځان قانع کوي چې دغه پوقاڼه کولی شي یو چیرې رګ بند کړي او بالاخره دغسې یو حالت منځته راوړي. چې دا په کومو واقعاتو کې ترسره کېږي؟ کوم کسان چې هغوی که کوم ناروغ ته پچکاري کوي، د خپله پچکاري له هوا نه خالي کوي، چې دا په مجموع کې که ډېر شي نو مریض ته داسې یو حالت منځته راوستلی شي. نو دا مهم اسباب ول د دې ناروغۍ چې ما ستاسو په چوپړ کې وړاندې کړل. اوس به راشو پر دې به خبرې وکړو چې د دې ناروغۍ د خطر فکتورونه څه دي، چې دا اوس ډېر ارتباط لري له همغې خبره سره چې کوم اسباب سره چې ما مخکې یاد کړل. لومړنی د خطر فکتور ته ویل کېږي وایي کوم کسان چې د ډېر وخت لپاره دوی حرکت نه کوي. مثلا کوم کسان چې هغوی جراحي ترسره کړې ده، عملیات ترسره کړي دي او دوی په بستر کې پراته دي، نو دوی کسان د داسې یو ناروغۍ لپاره څنګه دي؟ مساعدې دي. کوم کسان چې هغوی دایما دریږي او د هغوی کار له درېدو سره ده، که د موټر کلینران دي، که د مکتب استادان دي، که هر څوک چې هغوی تمام ورځ اکثره درېدلي وي، دا حد اقل ویل کېږي. کوم کسان چې 1 ساعت 2 ساعت درېږي، حد اقل هغوی د 15 دقیقې کېني یا یو 2 ځله د پورته ښکته شي، ځکه دغه کومه وینه چې لاندې قسمتو کې د بدن راټولېږي دا وکولی شي زړه ته راشي او دغسې کوم حالت چې ما مخکې تشریح کړه هغه حالت ترسره نه شي. بل دویم کوم کاز چې هغه ذکر کېږي هغه عبارت د چاغوالی. دا خبره ما مخکې هم یاده کړې وه، ځکه چې چاغوالی له یوې خوا پر نس فشار راولي، تنفس خرابوي، له بلې خوا پر رګونو فشار منځته راوړي او باعث د دې کېږي چې وینه څنګه شي خپل ځان راغونډ کړي او علاقه جوړه کړي. دریم کوم د خطر فکتور چې یادېږي او دا ما بار هم یاده کړې چې هغه عبارت ده د سګرټ څښل. د سګرټ څښل باید د دې کېږي چې د رګونو د کوم داخلي جدار چې ده دا له منځه ولاړ شي. نو که هر کله دغه صحتمند روغ جدار له منځه لاړ شي،
نو دا خپله زمینه دته برابروي چې زموږ او ستاسو وینه د رګونو په منځ کې چې په نورمال حالت کې داسې نه کېږي څنګه چې خپل ځان راټول کړي او ځان غونډ کړي او بالاخره علاقه منځته راوړي. ځینې سرطانونه هم باید داسې حالت کېدلی شي کومو کسانو کې چې د زړه ناروغي دي، کوم کسان چې هغوی زړه وینه نشي کولی پمپ کړي او زړه ناتوانېږي او خپل ځان غټوي. او تر ټولو مهم حالت دا ده چې کومې مېرمنې چې هغوی حمل اخلي او ډېر په خپل حمل کې حرکت نه کوي، تمام ورځ دوی د خوب بسترې، نو دغه ډېر مهم هغه دی. کوم مېرمنې چې هغوی خپل اولاد وزېږوي او بیا د نفاس دورې ته ننوځي، ځکه دا داسې وختونه دي چې په مجموع کې یو مېرمنې ته کولی شي دغسې یو ناروغي پیدا کړي. بل د خطر کوم فاکتور چې شته هغه کومې مېرمنې دي چې د ماشوم نه راوړلو ګولۍ یا هورمونونه داسې شیان استفاده کوي او خپل ډاکټر سره په اصطلاح په دې خبره مشوره نه کوي چې څومره واخلي وای نه خلي، نو دا باعث دې کېدلی شي چې داسې یو ناروغي انسانانو کې را پیدا کړي. کوم اتم دلیل چې ذکر شوی و په ځینې حالاتو کې د فامیلي تاریخچه هم شتون لري او مهمه ده. څه معنا؟ یعنې ځینې کسان هغوی په مجموع کې د فامیلي تاریخچې له نظره دوی وینه ځان زر علاقه کوي، نو دغسې دوی کسان هم کېدلی چې په داسې ناروغۍ څنګه شي زر اخته شي. اوس به راشو پر اعراض و علایمو به خبرې وکړو. په مجموع کې دا ناروغۍ کوم اعراض و علایم له خپل ځان ښکاره کوي. یو له مهمو اعراض و علایمو څخه د مریض ساه اخیستنه لنډه کېږي، مریض زر ساه اخلي، نفس یې بندېږي چې اکثره دا زر شروع کېږي، آنی دفتن منځته راځي او مریض خصوصا که کوم فزیکي کار کوي یا په جدي حالاتو کې مریض باید پروتس کار ونه کړي خو داسې یو حالت به ورته پیدا شي. د سینې درد چې ډېر شدیده درد به وي، لکه چې یو څوک په چاقوس وګوهي داسې یو درد به وي. د مریض ټوخي سره به وینه بیرون راوځي، د مریض د زړه حرکات او ضربات به ډېرېږي چې دا هم د داسې مشکلات منځته راوستلی شي. بل مریض به ګنګس وي، مریض به د فتن ضعف کوي چې دته ویل کېږي سینکوپ. او بل اساسي مهمه خبره دا ده چې وینه به راځي په خپو کې، د خپو په رګونو کې ځان به راغونډوي او بالاخره باعث دې به کېږي چې یو انسان ته په اصطلاح په خپو کې پړسوب رامنځته راشي. نو دا د دې ناروغۍ هغه کوم اعراض و علایم چې ما ستاسو په چوپړ کې وړاندې کړل. تداوی درنو هیوادوالو دا چې ناروغي نه چې تاسو کور کې تداوی کوي، تاسو مریض ته کور کې کومه دوا ورکړي، په مجموع کې باید مریض وړل شي شفاخانه ته او هغه هم روغتون ته چې هلته د آی سی یو وارد یا چې ورته مراقبت های عاجل وایي هغه ځای کې باید مریض وړل شي او مریض سره مرسته وشي چې مختلفې دواګانې دي حتی تر جراحي پورې که امکان وي مریض ته څه کوي دوی جراحي کوي. اوس به راشو پر دې به خبرې وکړو چې موږ څنګه کولی شو د دې ناروغۍ مقابل کې خپل ځان وقایه کړو، ځکه چې هم ارزانه ده او هم اسانه. په مجموع کې به تاسو خپل ځان په خپل ژوند کې اکټیو کړئ، فعال اوسېږئ، مجموع کې تمرین کوئ، که د ورځې کار لرئ، که استاد یې، که کلینر یې، نو حد اقل پورته ښکته کېږئ، دغونه پام وکړه چې ولا زه باید خپلو خپو ته استراحت ورکړم چې خدای نخواسته په داسې یو ناروغي اخته نه شم. دویم کوم کسان چې هغوی وینه مخکې ما د خبر یاده کړه کنه، او کوم کسان چې هغوی عملیات ترسره کوي، نو ځکه چې دوی خو مجبور دي چې باید په خپل بستر کې اوسېږي، نو دوی ډاکټر صاحبان دي دوی ته د وینې د نه علاقه کېدو یا د علاقې ضد درمل ورکړي. بل مهم او اساسي خبره دا ده کوم کسان چې هغوی په موټرو کې کینی، نو زموږ او ستاسو په هېواد کې ځینې ولایتونه نږدې دي او ځینې لرې. ځینې نږدې دي، یو ساعت 2 ساعت کې مریض یعنې په اصطلاح یو انسان له ولایت بل ولایت څخه دی. موږ ځینې داسې ولایتونه لرو چې هغه د هغو تګ په اصطلاح 10 ساعته 12 ساعته حتی تر 40 ساعته پورې شته. نو دغه کسان چې دوی داسې لانګ ټریپ یا ډېر غټ سفر لري، نو هغوی د لاره کې حد اقل بس کې له خپله جګېږي ټیټېږي دی ځان د خوځوي تر څو د هغو خپو کې دغسې یو حالت منځته را نه شي، وینه یې لخته نه شي چې خدای نخواسته کوم مشکلات پیدا نه کړي. اخرنۍ کومه خبره چې دې سره وقایه باید ترسره شي هغه عبارت ده د وزن کمول. مجموع کې وزن کمول په رګونو فشار کموي، په زړه فشار کموي او باعث دې کېږي چې موږ او تاسو انشاءالله هم له جسمي نظره هم د روحي نظره یو ښه روغتیا ولرو.
نو دا درنو اوریدونکو د خپرونې لومړۍ برخه چې ما تاسو ته وړاندې کړه او داسې یو مهمه ناروغي مې تاسو ته معرفي کړه. نو وروسته له یوې لنډې دمې چې راځئ ما چې راځو د بلې ناروغۍ په اړه چې انشاءالله هغه د تنفسي سیستم نه کار کول دي. لکه چې موږ تاسو د زړه هارت فیلر ویل کړه چې زړه کار نه کوي. نو ریسپایریټري فیلیر چې شی ده انشاءالله د خپرونې په دویمه برخه کې. روغتیا شتمني. ژوند په روغتیا ښکلی دی. روغتیا بدني او روحي ښکلا تضمینوي. روغتیا لوی نعمت دی. څنګه کولی شو ځان، کورنۍ او ټولنه له روغتیا برخمنه کړو؟ دا روغتیا شتمني خپرونه کې درته روغتیایي متخصصین او ډاکټران لارښوونې کوي او دې برخه کې مو له نویو کیسو خبروي. یاده خپرونه هره شنبه سهار په 8:30 بجو او تکرار دوشنبه پر همدې وخت له حریت راډیو څخه مه هېروئ. بیا هم سلامونه، ښه راغلاست د خپرونې دویمه برخه ته. هیله لرم تر څو روغ او جوړ اوسئ او کوم ملګري چې خپرونه سره نوي یوځای شوي تاسو ته هم ګېډې سلامونه. درنو اوریدونکو، لکه څرنګه مې چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې ویلې، د خپرونې په دویمه برخه کې په ریسپایریټوري فیلیر یا د تنفس ناکامېدل یا د تنفسي سیستم عدم کفایه کار نه کوي. تاسو ټول ته معلومه ده چې د تنفسي سیستم وظیفه داره چې له هوا څخه اکسیجن واخلي، وینه کې انتقال کړي نور اعضاو ته، او د وینې څخه کاربن دای اکساید واخلي انتقال کړي بیرون هوا ته. دغه تبادله د سږو یا زموږ او ستاسو د تنفسي سیستم هغه اساسي وظیفه ده. نو بناً که هر کله د مختلفو عواملو په ترڅ کې که داسې یو ناروغي منځته راشي نو دغه ته ویل کېږي ریسپایریټري فیلیر، چې په مجموع کې پر دوو برخو ویشل کېږي، چې یو ته ویل کېږي ټایپ 1 او بل ته ویل کېږي ټایپ 2. یعنی اول ډول او دویم ډول. اول ډول کې څنګه کېږي؟ مریض نشي کولای په کافي اندازه په اصطلاح اکسیجن واخلي، چې دلته ویل کېږي هایپوکسیمیک. یعنی څه معنا؟ یعنی مریض په وینه کې اکسیجن څنګه کېږي؟ کمیږي. مریض نشي کولای بیرون څخه کافي اندازه اکسیجن واخلي تر څو دا څنګه کې په اصطلاح خپل رګونو ته ووځي. دویم ډول دا چې مریض نشي کولای کوم هغه کاربن دای اکساید چې په وینه کې ده چې هغه په سږو کې راځي دا بیرون انتقال کړي. نو د دغسې دواړو حالاتو په سبب ریسپایریټري فیلیر پر دوو برخو ویشل کېږي. اوس به راشو پر دې په خبرې وکړو چې د دې ناروغۍ اسباب څه دي. په مجموع کې د دې ناروغۍ اسباب لومړني دي COPD. څه معنا؟ چې دا ما تاسو ته په اول کې تشریح کړې وه، کرونیک ابسټراکټیو پلمونري ډیزیز، د سږو هغه ناروغي چې په مزمنه توګه دوام کوي او بل اخره باعث د بندش د کوم پایپونو په منځ کې کېږي چې هغه هوا انتقالوي. نو بناً د دې دلیل مکسره سګرټ څکل دي چې بل اخر داسې یو حالت انسان ته څه کوي؟ منځته راوړي. چې پر دې ما خبره کړې نو انشاءالله تاسو به څخه واضح پوه شئ چې زه څه وایم. دویمه کومه ناروغي چې د دې ناروغۍ سبب کېږي هغه عبارت ده له نمونیا. نمونیا مو تاسو تشریح کړې وه چې نمونیا داسې یو حالت ده چې په انسان کې د سږو په منځ کې التهاب منځته راځي، اوبه راټولېږي او اوبه نه پرېږدي چې دغه هوا راشي او بالاخره تبادله وکړي او زموږ او تاسو له وینې څخه اکسیجن واخلي. دا ناروغي هم ما په جلا خپرونه درلوده او ما تاسو ته تشریح کړې وه. درېیمه کومه ناروغي چې شتون لري هغه عبارت ده د استما، چې په مخکنۍ خپرونه کې ما تاسو ته تشریح کړې چې زه به هغه غلط نوم هم واخلم یا نفس تنګي. دا ناروغي هم کولی شي چې باعث دې شي چې مریض په اساسي توګه هوا ونه شي اخیستلی او بالاخره داسې یو حالت ورته را پیدا شي. بله ناروغي چې هغه باعث دې حالت کېږي هغه ته ویل کېږي پلمونري امبولیزم، چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې دا ناروغي ما تشریح کړه چې په مجموع کې د سږو د وینې په جریان کې بندش منځته راځي او دا باعث دې کېږي چې هوا تبادله نشي یا اکسیجن بیرون ونه وړل شي، نو داسې یو حالت منځته راځي. اخرنه کوم ناروغي، دوه نور ناروغي هم شته، حتی درې ناروغي چې باعث د نور هم کېږي چې یو ته ویل کېږي اکیوت ریسپایریټوري ډسټرس سندروم، چې ERDS چې دا به زموږ او ستاسو بله
یعنې ناروغي به په دغه انشاءالله جلا خپرونه نیسم. په مجموع کې داسې یو حالت ده چې انسان ته د تنفسي سیستم کې سختوالی پیدا کېږي، نفس نشي اخیستلی او دا د التهاب له وجې چې انشاءالله دا به موږ او تاسو جلا خپرونه به وي چې ARDS څه شی ده او فرق یې له نورو ناروغیو سره څه ده. ځینې ناروغۍ داسې دي چې هغه عصبي ناروغي دي او باعث د کېږي چې زموږ او ستاسو د تنفسي سیستم کوم عضلات چې شتون لري دا عضلات خراب کړي او بالاخره باعث د دې ناروغي زموږ او ستاسو په د دې ناروغي سبب ګرځي. او بالاخره خبره هم دا کوم کسان چې هغوی د خوب او یا هم کومې دواګانې چې هغه ورته موږ او تاسو نارکوتیک وایو، لکه مثلا ځینې ډېرې دواګانې چې موږ او تاسو هغه استفاده کوو د خوب په سبب یا ورته اوپیات ویل کېږي، نو دغه دواګانې باید د دې کېږي که دوی په ډېر مقدار واخیستل شي چې متاسفانه زموږ او ستاسو اکثره هېوادوال دا کار کوي. د خوب ګولۍ په خپل خودسرانه مختلف 15 ګرامه 10 ګرامه حتی ډېر چې دا ټول باعث د دې کېږي چې دوی کې مختلف مشکلات منځته راشي. من جمله دا چې دوی باعث د دې کېږي چې تنفسي سیستم باندې فشار راشي او بالاخره ریسپایریټري فیلیر یو ناروغ ته څنګه شي پیدا شي. د دې ناروغۍ د خطر عوامل هم شته. مثلا لومړنی د خطر کوم فاکتور چې ذکر کوي طبي کتابونه هغه وایي د سږو ناروغۍ په مجموع کې د داسې حالت سبب کېږي. مثلا کوم کسان چې COPD لري یا اسما لري داسې نوره ناروغۍ. دویم د خطر فاکتور باید د لانتان کوم کسان چې مجموع کې هغوی کې انتاني او میکروب عامل شتون لري، مثلا کوم کسان چې هغوی سینه او بغل لري هغوی کې داسې حالت منځته راځي، کوم کسان چې هغوی توبرکلوز لري چې د توبرکلوز عامل خو تاسو ټولو ته معلوم ده، او بل ورسره د کوم موډرنا ویروس چې پیدا شوی په نامه د کورونا چې ده هم خپل دوران تیر کړ او اوس هم یعنی خطرناکه ده او شتون لري، دا هم باعث د داسې حالت کېدلی شي. چاغوالی بل عامل چې باعث د داسې حالت کېږي سموکینګ یا د سیګرټ څکل هم له نورو د خطر فاکتورونو څخه چې داسې ناروغي منځته راوړي. کوم کسان چې هغوی له الکول او له شرابو څخه ګټه اخلي نو دوی هم باعث د داسې حالت کېدلی شي چې د تنفسي سیستم کوم عصبي مراکز چې زموږ او تاسو په مغزو کې دي هغه عصبي مراکز په اصطلاح دوی د کنټرول نه وکاږي او بالاخره ناروغ ته داسې حالت را پیدا شي. اوس به راشو په اعراض او علایمو خبرې وکړو چې ناروغ ته څه اعراض او علایم پیدا کېږي. یو د نفس سوځېدل، د ساه سوځېدل، د ساه لنډوالی. بل ورسره سیانوزس چې دا خبره ما تشریح کړې وه. سیانوزس چې شی ده هر کله د یو ناروغ د ګوتو څوکې یا هم شونډې شنې واوړي دغسې حالت ته ویل کېږي په اصطلاح سیانوزس، چې دې کې مخ، شونډې او په اصطلاح د ګوتې سرونه دا هغه ځایونه چې ډېر واقع کېږي. بل ناروغ به په اصطلاح نارامه وي، مریض به ګنګس وي، ورسره به د تنفسي سیستم تعداد به ډېرېږي، ولې ځکه چې اکسیجن په کافي اندازه نه رسېږي. نو بدن څه کوي غواړي چې زر زر د عملیه ترسره کړي تر څو که اکسیجن کم هم وي زر زر یې واخلي، مګر متاسفانه هغه هم باعث د مرسته نشي کولی، بالاخره نور هم مریض ته مشکلات منځته راوړي. بل مهم او اساسي عرض دا ده چې مریض ورته ستړیا پیدا کېږي، مریض ته ضعف پیدا کېږي او د زړه حرکات هم ډېرېږي. نو مجموع کې دغه اعراض او علایم دي د دې ناروغۍ لپاره. د دې تداوی هم متاسفانه کورنۍ تداوی نه لري، د یو ناروغۍ نه ده چې تاسو مریض ته کور کې کوم جوشانده ورکړئ یا وایي چې زه ښه به شي انشاءالله زه دوا به ورته راوړو، نه متاسفانه مریض به زر تر زره تاسو به یې طبي وارد ته هلته به ICU کې مریض بستر کېږي، هلته به مریض سره ماشین آلات هلته به د ماشین په وسیله مریض ته تنفس ورکول کېږي، دواګانې به ورکول کېږي، د اکسیجن له پلوه به مریض ته اکسیجن ورکول کېږي او مختلفې دواګانې به ورکول کېږي تر څو مریض سره مرسته وکړي. او بل که دا ناروغۍ په اصطلاح انتاني سبب درلود یعنې میکروب باعث شوی نو مریض ته به د همغه میکروب مطابق دوا ورکول کېږي. اوس به موږ تاسو راشو پر دې به خبرې وکړو چې موږ او تاسو هغه کار کوو چې هغه د عقل ایجاب او بالاخره هم ارزانه او هم اسانه وي، چې هغه عبارت ده له وقایې. نو تاسو بیا وایئ څه وکړئ؟ avoid smoking. لطفاً سګرټ مه څکئ. سګرټ څکل فقط په دې هدف نه چې دی بل څوک یې تاسو ونه څکئ، که بل څوک یې څکي تاسو کوټه کې ناست، تاسو یو محیط کې ورسره ناست او تاسو یې دود هم احساسوئ نو عین دا خبره ده چې تاسو سګرټ څکئ.
نو که تاسو یې څکئ که بل څوک یې څکي چې دود یې ستاسو تنفسي سیستم ته ننوت تاسو د دې خبر لاندې راځئ. دویم کوم کسان چې هغوی په اصطلاح خطر کې دي هغوی د واکسینونه وکړي د هر میکروب مطابق که د ریزي شي که د داسې نورو ناروغي بل په دوامداره توګه مجموع کې خپل ځان چیک اپ کوئ خپل ځان معاینه کوئ. ولې دغه چیک اپ مثلا په مجموع کې یو مریض تشخیص کیږي چې مریض COPD لري تشخیص کیږي چې مریض استما یا نفس تنګي لري نو ډاکټر صاحبان اوله مریض ته زر دواګانې ورکوي دواګانې زر موثره وي مرض زر تشخیص شوی د کمې دوا په مقدار من کولی شو ناروغ منظم وساتو. نو بناء که دا چیک اپ ونشي او ناروغي یو ښه شدید حالت ته ورسیږي او باید که مریض تشخیص شي متاسفانه دوا هم ډیره مرسته نشي کولی. نو مجموع کې چیک اپ لازمي او ضروري ده. د وزن کنټرول بیا ډیره مهمه خبره ده. بازاري شیان د نوشابې او د شیان قطعا بند کړئ سپین وړه په ځان بند کړئ بوره په ځان بند کړئ بند نه کړئ تر څو له یوې خوا اشتها خرابوي او له بلې خوا تاسو ته چاغوالی برابروي. اکسرسایز یا تمرین هیڅکله له هیره مه کوئ هم په دې ناروغۍ کې هم PTE یا پلمونري ترومبوایمبولیزم چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې متشي. او بل مهمه کومه خبره چې دا وایي تاسو له کومو دواګانو څخه چې هغه دخانیات دي تریاک دي او ځینې دواګانې چې هغه د یعنې چې هغه ته ریکریشنل ډرګس ویل کېږي دا معنا چې هغه انسان ته یو خوښي ایجادوي او انسانان په همدې خاطر استفاده کوي چې زموږ تاسو متاسفانه په هېواد کې دا د دغه 20 کلن 20 کالو نتیجه راپاتې چې هغه ټابلیټ ده او داسې ځینې نور شیان چې ماته حتی نومونه هم نه راځي او خلک یې کاروي چې په مجموع کې دا په تنفسي سیستم خپل اعراض او علایم پرېښودلی شي او مشکلات منځته راوړلی شي. نو زما له تاسو نه هیله همدا ده چې تاسو لطفا هغه کار وکړئ چې ستاسو د دنیا او د آخرت د خیر او د خوبي سبب وګرځي. نو په سګرټ کې په دې دخانیاتو کې په دوشانه کې خیر وایي الله تعالی به دا حرام کړي نه و نو تاسو هم خپل دنیا او خپل آخرت د دوه دواګانو په ډډه کولو کې وژغورئ. نو دا درنو اوریدونکو زموږ او ستاسو د دې ونې د روغتیا شتمنۍ خپرونې محتویات چې ما تاسو ته وړاندې کړل نو تر بل خپرونې تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم. باقي ورځ مو نیکمرغه د الله په امان. روغتیا شتمنۍ ژوند په روغتیا ښکلی دی. روغتیا بدني او روحي ښکلا تضمینوي. روغتیا لوی نعمت دی. څنګه کولی شو ځان کورنۍ او ټولنه له روغتیا برخمنه کړو؟ دا روغتیا شتمنۍ خپرونه کې درته روغتیایي متخصصین او ډاکټران لارښوونې کوي او دې برخه کې مو له نویو کیسو خبروي. یاده خپرونه هره شنبه سهار په 8:30 بجو او تکرار دوشنبه پر همدې وخت له حریت رادیو څخه مه هیروئ.